السلام علیکم ګران مینوالو، زه یم ستاسو نادیه ګل. ډیر وخت بعد زه در روانه یم قطر ته د یو ښایسته غوندې شو ده چې په دې شو کې موږ سره ډیر ښایسته ښکلي فنکاران هم دي او زه ستاسو نادیه ګل پکې هم یم. ملګرو یو ځل بیا کم د پښتو فنکاران چې دي هغه روان دي قطر ته، او د قطر مسافر چې دي هغه بیا تباه او برباد دي. زه به تاسو ته دا ویم که نه چې کله هم دا کم فنکاران د دې ځای نه لاړ شي او هلته شوګانې شروع شي، نو هلته چې کم په ریالونو کې دا د دیو سره هغه مدد کوي، نو هغه د حیران کون خبره ده. زه به تاسو ته دا ویم که تاسو خیال وي نادیه ګل په ویډیو کې ویل چې انټري پري ده، یعنې وایي چې څوک هم راځي نو هغې ته به انټري پري وي. خو انټري پري مطلب دا چې لکه خلک ډېر راوغواړي هلته چې بیا خلک کم کیني او دا ورته ډانسونه او شوګانې شروع کړي، نو بیا خلک هغه په ځان باندې نه پوهېږي او داسې کم ریالونه چې دي هغه ورکوي. د ورځو باندې مزدوریانې کړې وي، هغه د شپې پکې کړې وي، په دې ورځ نه وي چې چوټي ده یا ماښام دی سهار دی څه دي، خو بس صرف او صرف مزدوري کوي. دلته که تاسو په کورونو کې وګورئ بچو حالات، د هغو د مور او پلار حالات، د دې علاوه د ګاونډ جومات حالات هغه ډېر زیات خراب وي. خو نن چې کم دی کم شو سټارټېږي په هغې کې چې دا کمې پیسې هغه خري، نو هغه بیا ډېره زیات حیران کون وي. کوشش به کوو تاسو سره هغه دا اپډیټ هم شیر کوو چې آیا د قطر مسافر هغه څرنګې کم ریالونه چې دي هغه وړاوئ. نو دا بله نشان ویډیو به تاسو سره شریک کولی انشاءالله. بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.